ګران کتونکو السلام علیکم په حسن خان ډیجیټل کې یو واری بیا هرکلی او د نمخ کې چې تاسو ته انټرو وایم پروګرام په پسې نو چې کوم شخصیت په سکرین باندې تاسو تخکاری نو بالکل د تاسو لپاره د تعارف کولو بس ضرورت نه طاهر خان صاحب سینیئر جرنالست سیړنکار او بیا په خاصه توګه چې د افغانستان خبرې نو په اسلام آباد کې د طاهر خان صاحب نوم چې کوم دی هغه پښتو کې وایي ځانګړی حیثیت لري طاهر خان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام طاهر خان صاحب نن میړه شو مې چیرې تاسو سره په د افغانستان حواله سره چې دی لکه هغه مونږ پښتو کې نه وایو غب شپ لګو خپل نوټ شریکو ځکه حاضر چې 2015 تیر شو او ما ته خو په دې 2015 کې هم څه د حالاتو د بدلون څخه امکان نه ښکاری نو وایم تاسو نه پښتنو کوم طاهر خان صاحب تاسو ته سخکاری سلام تاسو قدرمنو کتونکو ته 2018 تاسو وایي چې بدلون ښکاری د بدلون زمانه نظر دا دی چې د پاکستان یو دریزو موقف هغه په لوړه کچه باندې سطح باندې بیان شوی دی چې افغانستان اوسنی حکومت سره یوازنه چې کوم غشخړه ده یا اختلاف دی او کشیدګي ده هغه د پاکستانی وسلوالو ډلو دغه موضوع ده نو کو دغه موضوع حل کیږي بیا خو به ډیر زیات احتمال وي امکان به وي چې دا مسلې د حل طرف ته لاړ شي او کو هغه په خپل ځای پاتې کیږي نو بیا به ډیر خوشبینه به تاسو ممکن ده چې تاسو نه او زه به هم نه ځکه چې دا په دوحه کې او یا په استنبول کې دا خبره ولې بې پایلې بې نتیجې ختم شي او تاسو باید دوی شي او لس ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم چې کوم مرستیال دی یا نائب وزیر اعظم دی وزیر خارجه اسحاق ډار یو خبره کړې و چې د پاکستان د افغان طالبانو نه یو غوښتنه ده او غوښتنه هغه په تاسو په مارو ته په موضوع باندې خبرې کوي او بیا هغه خپل دا ومنل چې په سعودي عرب کې کوم د پاکستان او طالبانو ترمنځ خبرې شوې دي نو هغه وی چې دا هغه لکه دا هغه نه چور چې دی هغه د قطر او د استنبول چې غونډه شوې دغه په شان هغه لکه نتیجې نه دی ورکړې پایله دی ورکړې نو کو دا موضوع د سپاتې کیږي په 2018 کال کې نو بیا خو ګمان نشته چې تعلقات نارمل شي او د اوس چې کوم مشکلات د حل شي او کو البته پاکستان کړه ډاډمن شو د افغان طالبانو د مشرانو لخوا نو بیا امکان شته چې حالت نارمل شي طاهر خان صاحب لکه موږ وکتل د 13 سلورو میاشتو کې پاکستان ډېر سخت پوزیشن واغسته ډېر سخت موقف اختیار ک په دې مسله باندې د امارت اسلامي سره تاسو څه غواړئ چې د دې څه فائدہ وشوله کنه د دې فائدہ الټا ما خو یو دغه کړو علاج هم کړو په دې چې د دې الټا فائدہ خو طالبانو ته وشوله ستاسو څه خیال دی د پاکستان چې دا کم سخت دریز بارډر حواله سره افغانستان کې دننه ایر سټرایکس حواله سره ډیپلوماټیک فرنٹ باندې طالبانو خلاف چې کم د محاذ کو لول حواله سره پاکستان ته څه فائدہ وشوله خو زیاتره او طالبانو ته څه نقصان یا فائدہ وشوله دلته یو میاش مخکې په اسلام آباد کې یو د پښتانه چې کوم د خیبر پختونخوا دي د غیدل ته تنظیم دی هغه کې په خوانه چې کوم د پاکستان د چیرمن جان چیف اف سټاف ورته وی یا د لوی درسیزانو یو کمیټه مشر جنرال احسان هغه یو خبره کړې و د ایسای مشر د افغانستان په تړاو د پاکستان پالیسی تل د پاتې شوی د چې سټریټیجیک پیشنس یعنی معنی دا چې استراتیجیک زغم او برداشت او اوس موږ ګورو نو هغه پالیسی بدل شو او هغه پالیسی بدله ځکه شو چې څنګه ما د تا پاولنی تاسو پوښتنې ته په جواب کې هغه ویل ځکه پاکستان کې اوس دا سوچ دی چې کله د طالبانو حکومت راغلی دی نو پاکستان کې تشدد په زیاتې شوی دی او دلته خو یو امیدواري و یو هیله و چې کله الته بدلون راغی چې دلته به حالات بدل شي او ګوره دې کې شک نشته چې افغان طالبانو خپل وسه د دې مسلې د حل لپاره کوشش وکړي د طالبانو په حکومت کې چې د کورونو چار وزیر دی هغه قربو او دا د قربتو خبره چې په 2022 کال کې وا د پاکستانی وسلوالو ډلو د پاکستان د حکومت د ریاستي ادارو د خلکو نو لکه دا خو د ځان باره کې خبرې خو مناسب نه خو
پروګرام کې خپل خبرې د پاره په یو دلیل په خبرو کې چې کله سراج الدین حقانی صاحب سره زما ملاقات په 2022 کال په جون کې وشو هغه وخت کې حسن خان صاحب خبرې لا د پاکستان او د پاکستانی دلو ترمنځ لا خبرې ختم نه وي حالانکه د عمران خان حکومت هغه خلاف عدم اعتماد شو بدلون راغلی د پی ډی ایم حکومت وو لیکن د جولای پورې خبرې روانه وي داغه دا خبره وا چې کله اسلامي امارت جوړ شو د ټولو مشرانو یا اکثریت مشرانو دا خواهش شو چې د جنگ ختم شو نو پاکستان کې د جنگ ختم شي تشدد ختم شي زه راځي د پاکستان سره په دې کې همکاري کو دا د افغانستان د حکومت تجویز وو پاکستان ته چې تاسو وسلوالو سره خبرې وکړو پاکستان سره دا ریاست سره دا منلی وو خبرې ناکامه شوې یعنی هغه خپل ورو تاسو بیا کله چې طالبانو حکومت کې خارجه وزیر اسلام آباد ته راغلی یو 2 کال وړاندې هغه خبره کړې و چې زموږ څومره کارو مونږ خپل کار کړی دی اوس تاسو لکه خپل کار په خپل باندې وکړي هغه یو رول لرلی وو لیکن مسله حل نشوه مسله بلکې نور زیاته پیچیده شو پیچلې شو مشکل شو او د پاکستان په تاریخ کې وړي جنگونه شوي دي خو خو به جنگ دومره اوس حالت نو او په اکتوبر کې پاکستان او بیا طالبان حکومت ترمن جنگ وشو او جنگ خو یو ډیر یو ایکستریم یو اخري حد وی چې هغه ورشي نو معنی دا چې دلته پاکستان کې اوس موقع بدل دی اوس پاکستان وی کو د ټي ټي پی مسله نه حل کیږي نو د پاکستان دریز بم د سه اوس چې کوم دی هم د سه پاتې وي او طاهر خان صاحب لکه دا خو مونږ وایو چې ستاسو د خبره تاسو ستاسو په تجزیه ده چې پاکستان د افغانستان سره د ټي ټي پی بالکل د افغانستان سره چې زمونږ سونه تاریخي تعلقات پاتې شوي د جهاد د وخت تعلقات پاتې شوي د افغان طالبانو سره تعلقات پاتې شوي دي د هر څه د ټي ټي پی په دغه باندې قربان نکړل او آیا دا د فائدې سودا د پاکستان د لپاره کنا د نقصان ګوره پاکستان لکه ایساګر خبره ما وختي وکړه خدای او بل پریس کانفرنس او ز خپل ته موجودم چې طالبانو د واکمنۍ وروسته پاکستان کې سلو زره د پاکستان امنیتي کسانو ژوند د لاس ورکړي د شل زره پورې جوړل دي د کې دغه نه دي شامل دي کې عام خلک نه دي شامل او نو دلته دغه سوچ پیدا شو بلکې په خوانه د پاکستان استاد چې وو سب دورانی به خبره کوله چې زستا خدان ته امن راوسته لیکن تاسو امنیت په پاکستان کې به امنیتي سبب شو دا دلته سوچ د پاکستان کې اب ما تاسو سره اختلاف هم کولی شو نو چې دا سوچ دلته پیدا شو نو پاکستان بالکل پاکستان ته ما تاسو وی چې هغه استراتیژیک چې کومه د زغم او برداشت پالیسی هغه بدل شو او تاسو خبر یې تاسو خپل حالت موجود وي چې د پاکستان د پاور ځل باندې پاکستان د افغان هغه سیاسي مخالفینو اسه جنگ ورنو چې افغانستان کې د یو جنگ شروع شي هلته یو بدلون راشي خو سیاسي مخالفین پاکستان جمع کړ پاور ځل باندې او پاکستان په مخ کې افغان سرپرست یا افغان حکومت حکومت یادو اوس افغان رژیم یادي او هغه بدل کې غیموس پاکستان ته یو رژیم وای نو هغه بد اعتمادي او زبرداوی دومره زیات او داول ځلوي پاکستان په تاریخ کې ما ته خو چې کوم یادېږي چې کله مسافر شروع کړی دي او تاسو ته بلکې تاسو تاریخ لږ زیات خبر یې چې دا تقریبا 3 میاشتې پوره شي او سورې پس چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ټول سرحدي لارې چې د تک راتګ هغه تړل شوی ماته یادېږي 2014 کال کې تورخم کې جګړه شوی و بیا بند تورخم لار هغه تقریبا 2 ورځې بند و او بیا هغه ورځ پاکستان فیصله کړې و چې اوس په پاسپورت باندې خلک راځي لیکن تقریبا 3 میاشتې لار زمانه ماته نه یادېږي چې ماضي کې ممکن د نشان شي وي خو ماضي کې خیر دا شیان هم نه تک راتګ ازغو نو دې ټول شان ته کومه وګورو نو تاسو ګور د پاکستان هم ځان دا خبره غلطه ده چې کته لار بند کړه نو بس افغانستان باندې د بوي افغانستان کې به خلک متاثر کیږي نه دا سوچ بالکل غلط دی دواړو ته ځان دی دواړو ته نقصان دی او د خلکو ګوره د خلکو د تعلق د دې ډیر زیات اړتیا ضرورت دی ورته تاسو هغه حمید کرزي سره مرکه کړی دی حمید کرزي سره خبره نه کوله هر وخت چې خپه مو د پاکستان نه ګیریم وي چې خو لیکن دا وی چې پاکستان او افغانستان ورګولې دي جوړوا دي نو معنی دا ده چې پاکستان او د افغانستان ولسونه خو څه نشي دا کولای ټیک ټاک به زموږ ګیلې وي نو پاکستان هم ډیر شان بدلاس ورکی کدا حالت پاتې شو او د افغان طالبان د پروم زمانه زرداري چې ډیر لوی چیلنج وي چې پاکستان سره کو دا حالت د اړیکو او تعلقات وي
زما خیال د هغې په ګټه هم نه ده. نه خو طاهر خان صاحب لکه اوس یو خبره زما چې کوم خپل سوچ دی هغه دا دی چې پاکستان سره څومره طاقت استعمالوي شو، سافت پاور استعمالوي شو، په طالبانو یې هغه استعمال کو، خو زما خپل ذاتی خیال دا دی چې د هغې هغه فایده ونه شوه کوم چې د پاکستان توقع وه. د دې نه پس پاکستان سره داسې څه اپشن شته دی نور چیرې فردر هغه طالبان مجبوره کی یا افغان ګورنمنت مجبوره کی چیرې پاکستان سره په دې مسله کې تعاون وکړي، څه پاتې دي؟ ګوره یو څو خبرې تاسو اشاره وکړه نه، اپشن خو زما نظر دا دی چې د ډایلاګ او د خبرونو علاوه خو د سره بل لار نشته. او دا ښه خبره ده چې د هر څه باوجود پاکستان په کابل او اسلام آباد کې د یو بل سفارت هغه خلاص دي او سره دې چې ډیر زیات تګ راتګ نشته او رسمي او سرکاري توګه باندې لکه تګ راتګ تقریبا بالکل معطل دا وخت او خسرا رابطي وي دا هم نه ده چې بالکل هغه اصلا خسرا رابطي هغه وي خپل چینلونه خلاص وي. نو خبره اوس ده سده چې ترسو دغه پاکستان چې کوم تشويش دی د کې څه بدلون ناراضي اپشن خبر تاسو کوي ډایلاګ نه بل اپشن نشته. ګوره پاکستان او افغانستان جګړه وکړه ټیک ده، هغه دواړه خيزه هغه چینل چې دی هغه ډیر اغیزمن شوی دی، متاثر دی، هغه موثر ثابت نشو. حالانکه دا د پاکستان خپل پالیسی ده چې په دواړه خيزه توګه مسلې د هر شي. ما ته یادېږي حسن خان صاحب ما اورېدلی و د چې ماسکو کې یو ځل غونډه وه د ماسکو فارمیټ او په هغې کې چینایانو هغه وخت کې تعلقات خو د پاکستان افغانستان کو تیر حکومتونو کو اوسني خراب دي. هلته چینایانو دې ته ویلو چې تاسو غواړئ موږ به ستاسو روغه جوړه وکړو. حالانکه چین د 2018 کال نه په دې کوشش کې لګیا دی. نو افغان سایډ یو چارواکي ته وایي چې نه موږ خپل مسلې په خپل باندې حل کولی شو. هغه وخت حالات دومره خراب نه خو څه مسلې خوي. نو معنی دا چې افغان طالبانو دا سوچ چې دا دواړه خيزه د مسلې د مو حل کو. وګوره چې دلته نشته اپریل کې 13 کال چې کله اسحاق ډار تللی وو پاکستان او طالبان حکومت په یو میکانیزم باندې په یو د سیاسي خبرو د پر پاغي باندې هغه صلاح شوی وو. هغه میکانیزم موجود دی. تاسو ته بیان وي 13 کال ولس میاشتې پس د پاکستان او د افغانستان چې کوم یو بارډر جاینټ بارډر کوارډینیشن کمیټه د مشترکه حکومت دا غي غونډه وشو. بل شی وته یاد ویغه چې کله دلته بوري حکومتو مولا شیرین چې راغلو د کندهار والی دا غي ولس میاشتې پس دا کار وشو. نو معنی دا رابطي شوی خو په قسمت نه نتیجه نه دی ورکړي. نو مسله دا پاکستان لپاره اپشن ګوره طاقت استعمال تاسو خبرو کا طاقت استعمال مسلې حل کینا او کو طاقت استعمال هم شو سبب ته بیا کینه تبعی به وشي نقصان بر دوړ وشي جاني زیان به وشي لیکن بیا یا په خپل کېږي یا بر یو دریم هیواد کې څنګه چې ترکیه لکه بیا سعودي عرب شو. خو طاهر خان صاحب لکه ګوره پاکستان ما په خیال یو سافت دغه د خاص کر د اقوام متحده ملل متحده د کوم کانوای د خوراکي موادو د نه کنټینر چې وي از ا ټیسټ د پاره چې ز بارډر کې لګا سوري کو کولاوي کو زدا بلار شي دغه نه پس په خبره ترم دغه شي. خو تاسو نه غړی چې طالبانو کمپوزیشن واغسته دا خو پاکستان امبارس کینا. ګوره د ملګرو ملتونو د کانوای څخه پاول ځل افغانستان ته نظیر پاکستان لاره دا د کلونو رئیس زی او دا مطلب خلک ډېر جذباتاني په ټولنیزو رسنیو باندې بیا خفقېږي مو غوسم کوي لیکن دا د پاکستان سامان نه دی. دا یونایټډ نیشن په خپل سیستم باندې د بهر نه امپورټ کوي او بیا افغانستان د لیګ نه یوازې افغانستان ته بلکې تمام ملګرو یونایټډ نیشن ور سره خبرې شوې په اسلام آباد کې هغه وی چې دا مالونه افغانستان تمزي او بیا فردر نور هوادونو تمزي ځکه چې ردی التم یو نظام سیستم سره ډیسټریبیوشن سره نو خبره ځکه چې پاکستان رسمن دا اعلان 13 میاشتو د دسمبر په شروع کې اعلان وکړ منځوري مو شو بلکې ګوره یو ترتیب جوړ شو چې په اول دغه کې با خوراکي موازي په دویم کې بیا سره د غذي دوايانې زی په دریم کې بیا زی وسره چې کوم د تعلیم سره کتابونه دي یا کافیان دي یا نور شي دي. او تاسو وختي ما د دې پروګرام خبره کول چې اصل د سره ناستو ما چې هغه ماته دا مو ویل یو پاکستانی سره چې تقریبا د شپېتو گاډو پاکستان د مخکنه یو پلان ورکړی دی چې موږ د طرف نه هیڅ یو مشکل نشته. شپېته گاډي د پاکستان د لارې چې هر کله ملګری ملتونه غواړي یا غي سره چې کوم تړلې مثلا دبليو اف پی دی
د خوراک نړیوال پروګرام چې دی یا یونیسف ته د ماشومانو چې کوم صندوق وته وي هغه تعلیم او هغه او دې ټول ما د یونایټډ نیشن خبرې شوی نو هغه باقاعده ټول ادارو ته ویلو چې تاسو څومره سامان لګي مونږ خپل رپورټ راکړي او هغه نه پس دا کار شوی نو دا به خو اته خو افغانستان تر اختیار شته هغه څه فیصله کولی شي لیکن پاکستان سره ټیک ته ته نه خلاصو لار مخلاصو لیکن ملګرو ملتونو ته خلاص کا چې پاکستان سره جګړه پاکستان سره ده کنه جګړه پاکستان سره ده نو او ګوره کابل ته حسن خان صاحب خو ډیر تلې موضوع چې کله کابل کې ما ډیسټریبیوشن سنټر وزټ کړی تلې ما سره ویډیوګان وشته ویډیوګان باندې دی پوسټ کړي لیکن ډیر خلک داسې دي چې هغه پاکستان کې مطلب دا تاسو ته پته راځي چې موږ په نو ځنې وخت داسې ده چې الته خلکو ته اړتیا شته د ملګرو ملتونو د پټونم شته نو لہذا دا به یو خګه وګوره د سراج الدین حقانی د بیان د ساګدار د بیان د افغان علماو قرارداد د کراچي د علماو قرارداد د دې نه پاس د داسې ګامونه پکار وو چې دا بد اعتمادي کوم شی و او رسمي لارو پرانستلو ته یو لار پیدا شوه نو دا کانوای دا قافله د ملګرو ملتونو طالبان پریږدي نو زما خیال چې ممکن ده چې دا د پاکستان او د افغانستان په دوه طرفه اړیکو باندې اغیز وکړي دا زما خیال چې د لار نه خلاصول یو سم سوچ نه اسه طاهر خان صاحب لګي او پښتنه د حکومت دا مونږه د افغان طالبان او چې کوم مخالفین دي سیاسي مخالفینو خبره کو د نظامی خبره نه کو اصل کې دی وخت کې لکه پاکستان همیشه په افغانستان کې چې دغه شوی دی نو سیاسي تور باندې کوشش کړي چې راکاغه دلته څنګه د طالبانو دفتر وي د مجاهدینو دفتر وي د غنه مخ کې بد نور وي اسه کې دی وخت کې پاکستان دا فیصله وکړي چې د مخالفین چې کم دي چې یو سیاسي دفتر یو کانال دوه کانال یو کوټه ولور کی او وی چیرې لکه یو سیاسي پروسس په خنیت سره لکه ګوره طالبان چې کله تحریک چلو نو په قطر کې ناستو دوه کال درې کال هغه ځنه کېدل دی اپشن باندې تاسو وایي چې پاکستان ته دا مشورت مونږ ورکو چې خیر دوی دم راشي دام دا غوي کور دی لکه د ټولو افغانانو پاکستان کور دی د ټولو پاکستانیانو افغانستان دویم کور دی زمانه دا چې طالبان چې اوس واکمن دي او د پاکستان دا پالیسی ده چې کوم یو واکمن وي هغه سره هغه رسمي تعلق او دا ټول شیان وي هغه حکومت هم مني لکه هغه سره هغه د طالبانو د منلو خو یو موضوع جلا موضوع ده هغه به پاکستان پالیسی ده چې د ماضي په شان یوازې فیصله نه کوي د خپل دوستانو او هیوادونو سره ګډه باندې خبره کوي لیکن زما خیال چې پاکستان لکه نه غواړي دا وخت چې په افغانستان کې الته یو سیاسي د افغانانو پورې هغه تړاو لري چې هغه کومه فیصله کوي زما خیال زه خپل شخصي دا وایم چې د طالبانو د پاکستان د حکومت د وړاندې نه تعلقات ډېر زیات خراب دي او څنګه چې ما مخکې وویل چې رابطې تقریبا په اعلی سطح باندې نشته سره لري سفارتونه خلاص دي نو داسې په داسې وخت کې د اعتماد سازي د لپاره د ګامونو ضرورت دی که پاکستان دغه رنګ مخالفین بیا راغونډي او یا لکه څنګه چې مخکې غونډې وشوي نو دا زما خیال چې د وړاندې نه کوم یو تلخ ماحول دی یو ترنګلي حالت دی دا ورپسې نور خراب کی پر ځای دی چې سیاسي مخالفین بل غونډه کوي خو زما نظر دا دی خو دا وی چې طالبانو سره د اعتماد لپاره ګامونه واخیستل شي نه لکه زه چې دا وایم خو تاسو خبره ټیک ده خو د ټیم کې چې کمپوزیشن طالبانو اغسته دي چې لکه ډېر د پاکستان خلاف او غوي ته دا پته لګي چې مونږ د پاکستان سونه مخالفت کو دونه زمونږ پاپولریټي سیوا کیږي ځکه تاسو ته خپته ده افغانانو کې په سوشل میډیا باندې ار یو شی گیج کیږي او سوشل میډیا ډېر زیات انفلوئنس لري د کابل په حکمرانانو باندې کده دوی نه مخکیو او کدویو نو زویم چې دا دومره سترانګ پوزیشن یې غسته دی پاکستان سره غوي د سره تعلقات خکول ته تیار نه دي د سلور زره تاسو یاد کړه دادی په دې کال کې سلور زره په دې کې کسان سیویلین او دغه په نخښوي دي تقریبا ویل کېږي چې د 10,000 پورې چې کم دي حمله شوي دي نو په داسې حالاتو کې لکه د افغانستان د سیاسي مستقبل لپاره د سماجی نه زه دا وایم قبل څه نه کیږي نو بیا دغه اپشن دي نو ګوره دا خو طالبانو پر اوس دغه مشران به چې په دې باندې سوچو کې چې پاکستان مرته په وار باندې وای چې یا پاکستانی ډلې واخلې یا پاکستان واخلې نو او دا پیغام بالکل کار دی او دا طالبانو پورې چې آیا ټیک ده کې شک نشته چې د پاکستانی طالبانو او د افغان طالبانو یو سابقه ده یو ماضی ده هغه ټول دنیا ته پته ده
او یو ځای جنگ کړی دی د بیا ته مسله خو خیر اوس لګه زړه شو هغه خو هغه ته خلک ارزښت او اهمیت نه ورکوي اوس لیکن هغه هم یو حقیقت ته هغه هم شته نو دا خو افغان طالبانو مشرانو پورې ده وګوره دنیا هم افغان طالبانو پالیسي د پاکستان په تړاو او د پاکستان د وسلوالو ډلو په تړاو باندې هغوی هم ګوري او ځکه نه کله وایم سر خان صاحب چې د پاکستان د اعتراضونو ټي ټي پی او بل دا یو طرف ته کوي ملګرو ملتونو خو یو نظام شته کنه هغه سوې د دې موجوده حالاتو په اړه باندې بیا تاسو کو د شنګای تعاون همکاري په خواري وي دغه اعلامیه وګوره د ماسکو فارمیټ دا واره اعلامیه خو لګه بدل اوازه کې چې ماسکو اوس طالبان پر رسمیت پیژندل دي نو داغي په بیانونو کې بلګون ته احتیاطي کو تاسو کو د ماسکو فارمیټ ځاله بیانونه وګوره نو هغه یو پیغام دی هغه یو پیغام دی غیتا او د افغان طالبانو پورو د چې آیا او ځکه افغان طالبان خو یو جنگي ډله خو نه ده افغان طالبان خو په 3 کروڑ خلکو باندې اوس حکومت کې 3 ولایتونو باندې دا او دغه په ټولو سرحدي چې کمل هوا سره دی هغه باندې کنټرول دی نو دا باغی له سوچ پکاري چې تک نړۍ سره رابطه ساتي تعلق ساتي انګیجمنت ساتي او بیا ګاونډیانو سره گاونډي خو پاکستان به مهم گاونډي دي سره د اختلافاتو ګوره یو سوشل میډیا باندې باسونه وي یا په ټلویزیونی پروګرامونو کې باسونه وي حقایق ګوره ځمکني حقایق دغه نه څوک سترګې پټي نو دغه علاج بیا ما سره او تاسو سره نشته نو دا د افغان طالبانو پورې ده چې آیا پاکستان سره په ټول عمر د حالات هم داسي وي یا د پاکستان چې کوم اندېښنه او تشويش دي هغه ته یو مثبت جواب وي او د اوسنۍ حالت د دې د بدلولو لپاره کوشش وکړي طاهر خان صاحب تاسو لکه ډیر نږدې نه افغان طالبانو د غمګوري او سره اکثر رابطې مو سره زدا ویل شم چې خلیوله پورې سره ساتي او خبره ده چې جرنالست لکه دینه بغیر د کیګم نه د سلور کاله کې تاسو کم ځای ګورئ چې افغان طالبانو چې خپل پالیسي کې بدلون نوسته کاغه د افغان ولس په حواله سره دي که د خزو په حواله سره دي که د خپل سیاسي مخالفینو حواله سره دي او کاغه د گاونډیانو سره بیا خاص کر پاکستان سره د تعلقاتو په حواله سره تاسو چې داسې ښکاری چې دوی په دې ایریاز کې خپل پالیسي یا خپل دریزونو کې چې مخکې سختو وسله گزارې کړې ده تاسو دای ښکاری ست نظر کې راځي ګوره کورنی سیاست باندې خو کې دي چې د ډیر ځا سونه مخو افغان طالبان خپل باندې په دې باندې باید سوچو کې چې هغه لپاره کم یو قانون پکار ځکه هغه ته چې کوم افغانان د افغانستان څخه بهر دي هغه وخت په وخت باندې خپل نظر شریکي په سوشل میډیا شریکي یا ټلویزیون پروګرامونو کې تاسو مو سره برخه اخلي موږ مو سره اخلو هغه خپل اظهار کوي لیکن هلته یو نظام داسې دی چې ډیر خلک خپل خبره نشي کولی ممکن ده چې زړه کې بل څه غواړي د کورنۍ سیاست باندې خو ډیر زیات باز نه کوم لیکن یو خبره صرف کومه چې افغانستان کې جنگونه تیر شوي دي او د خلکو به ډیر زیات خواهشات او امیدونه او هیلې وي نو باید چې هغه تم یو دغه زموږ چې څنګه هغه ته جواب ورکړي گاونډیانو سره اکثر امیر خان متقی صاحب په هندستان کې مو وي چې زموږ نورم گاونډیان دي او هغه سره خو زموږ هیڅ مشکل نشته یوازې پاکستان دي چې دا نو ګوره پاکستان او د نورو گاونډیانو په حالاتو کې ډیر زیات فرق دی ما ته تاسو حسن خان صاحب تاسو یا که څوک دا پروګرام اوري نو هغه د ما ته وایي چې په چین کې روزانه خلک مري په چین کې یا په ازبکستان کې روزانه خلک مري یا په ایران کې روزانه خلک مري څنګه چې په پاکستان کې روزانه جاني زیان کیږي او تاجکستان کې کرنا کله افغانستان سره په کوله باندې مشکل پیدا شوی دی 15 چینایان مړ شو دوا د تاجکستان د فوج کسان اوس روس چې کوم حمله شوی پای کې هغه مړ شو لیکن نور هیوادونو سره مشکل نشته کنه او پاکستان دا خبره پاکستان خو پاکستان او طرف ته کوم ملګرو ملتونو راپورټونه وګوري کنه ملګرو ملتونو خو خپل یو نظام وی د معلوماتو لپاره راجمع کولو لپاره نو لہذا د پاکستان حالت د ټولو گاونډیانو نه بدل دی دلته ډیر زیات لکه ما چې 300 کسانو د ساګر په حواله باندې خبر وکړه نو کم ځای کم ملک د 300 کسانو وجل شي په 300 کال کې ماته یو ملک څوک کوي کنه او په ایران کې کوم حمله لوي شوی دي نه داعش کړی دي او بیا دغه نه پس تاسو دغه بیانونه وګورئ چې هغه داعش کم ځای یاد کړی دي ماسکو کې په کنسرت باندې هغه میوزیک پروګرام چې حمله شو د ماسکو بیان وګورئ کنه روس بیان وګورئ روس ویلي دي په ایران کې حمله شوی دغه سویلي دي لہذا هغه ته قتل پکاره چې هغه سویل سیات کړی چې دا حمله د دې په شابه باندې لکه کم دی کې دا نظام جوړ شوی دی دا تاسو ته پته راځي دا
گاونډیانو کې پاکستان ته چونکې مشکل دی ځکه پاکستان اظهار کوي او پاکستان خو ما وویل چې ډیر صبر هم کړی دی او لیکن اوس بدقسمتي حالات داسې پیدا شو چې د جنگ طرف سره جنگ خو یو هم د جنگ حامی نه دی او جنگ د مسلو حل هم نه دی نو دا خو افغان طالبانو پورې ده اوس چې آیا پاکستان گاونډي ته نه ولې خپه دی هغه پاکستان چې غوښتل چې دنیا ته به وچیر تاسو افغان طالبانو حکومت سره تعامل کوي انګیجمنت وسره کوي اولنې دلته غونډه تاسو ته یاد وي چې په طالبانو حکومت باندې روس دلته د خارجه وزیرانو غونډه چې پاکستان روبلله نو معنی خو دا وکنه چې د افغانستان د حکومت سره وسنګ اسلامي نړۍ یو تعلق ساتي او د معاملات پسنګ پرمخزي نو بهر د پاکستان نو طاهر خان صاحب لکه طاهر خان صاحب ما په خیال زمان چې کوم خیال لیکي دي چې تاسو ما سره په دې کې اتفاق وکړي چې دا وخت کې هم د پاکستان په سیول یعنی سیاسي حکومت کې او په نظامی یعنی عسکري اسټابلیشمنت کې وسم د طالبانو ملګری مشته او موږ ته غو په انګریزي کې اپولوجیست وایو هغه وسم چې خبرو سره کینو لکه بیا مو یاروي د دوی نه خصوک پني کنه لکه داسې په انداز سره وی چې ټیک تم تعلق خراب دی دغه د خو خبشي یو امید شته دغه کسانو سره کم چې طالبان خوخي یا وسره فیور کوي خو زه دا وایم چې چېرې د طالبانو پرس که دا پالیسی د نننۍ هم او د بهرنۍ هم د بهر سره نه د یو ان ریپورت مني نه د سیګار ریپورت مني نه چې کوم دی لکه د سیمایزو ملکونو چې کوم ایران کې چې غونډه وشوله هغوی مو ته وی چېره مسله ده او راځي چې په شریکه باندې حل کو هغوی نه کوي که چېرې دا حالت د دوی روان وي نو ټیک ته دنیا خو نه غواړي چې په افغانستان کې د وایلنت چې ته موږ وایو پر تشدد بدلون دی راشي خو تاسو غاڼه نه چې دنه خلک خپه دي او ټیک ته په ترکه مې پورې خلک د پاکستان په دشمنی خوشاله ساتي بهر دنیاوال خپه دي گاونډیان خپه دي نو تاسو څه غاڼه کدا د دوی پالیسی نو دا به پاتې بشي نه ما خو په ورنه پښتون تقریبا د څه نه پاکستان اوس چې کله موږ اسلام آباد کې د خلکو نه اورو پاکستان ماضي چې کوم پالیسی په پاتې شو هغه بالکل بدله ده بالکل اوس پاکستان کې هم غزغم او برداشت تمام نظر دا چې ختم شوی نه دا نه چې پاکستان به دغه طاقت استعمال کیه یا بس حمله وکړي نه د سینه ده لیکن دا اوسنۍ چې کوم حالت مثلا لار خلاصول د ګمان نه کوم چې پاکستان لار خلاصول ته زړه کی ځکه چې دلته چې هغه دا بار دا خبره کوي هر کله چې موږ خبره کوو چې کیږي بس سبا کیږي آیا سن نرمشتا نشته نو اوس د سیاسي حکومت د ملکی حکومت د سکیورټي اسټابلیشمنت د فوجانو ټول زما خیر دی یو پالیسی ده او پالیسی دغه دا چې ترسو پاکستان کې د دې وسلوالو ډلو د فعالیتونو د نی پای تر رسیدل ځکه د پاکستان دا سوچ دی چې د منظم کېدل د افغانستان څخه کېږي افغانستان دا نه مني هغه وی چې تاسو پوه شئ دا تاسو مسله ده اوسنی حالت چې روان وي نو ګمان نه کوم چې ځکه پاکستان افغان طالبانو نه دا غوښتنه په خبرو کې هم کړې ده چې دا خلک تاسو ونیسئ دا غواړي چې موږ لري راکې په خوا په کې دا ډیماند هم کې د غوښتنه به چې موږ لري راکې دا تاسو جیلونو ته واچوي دا تاسو ونیسئ البته او مثلا سموده مخکې سربکپ مومن خبره راغله چې هغه نیول شوی دی او هغه دلته پاکستانی ځنې سر زرايونه موږ ووریدل او دا تاسو خبر یې چې موږ چانه ووریدل هغه دا ویل چې دا افغان طالبانو چې کوم ځای مخکې مو چې سنا سره رابطې د دوی دواړو غاړو ته وی هغه ټول عمر وي نه ختميږي د هغه په ذریعہ پاکستان ته خبر ورکړ شو خځه پاکستان ته خبر ورکړ شو پاکستان خو دای خوشاله خو نه دی کنه چې ته بس 19 چې ما پاکستان دی بیا وخت چې دا مونږ لراکې چې تا یو اومنل چې او دا کس مونږ نیولې دی نو بیا دی وقړي چې مونږ لراکې دا دای چې دا کسان پاکستان نیولې دی ورکیه دا کسان خو چې کمیونټی نیشن کې مطلوبي مثلا په لیست باندې وي او وړي ولشت نور هوادونو نو هغه بیا پاکستان وږي ته وسپاري نو پاکستان دا غوښتنه کړې ده نو پاکستان غوښتنه چې ظاهر خبر هغه د لپاره مشکل فیصله وي چې هغه چاته وسپاري ځکه چې د مولا عمر دغه یو مثال خو موجود دی ځکه چې هغه د خارج اسامه بن لادن دلته راغلي دی هغه دلته مدد کړې د مجاهدینو سره د شورویانو خلاف د روسانو خلاف هغه مسلمان دی هغه چاته دی نه ور کوي نو دا هغه یو دغه خو موجود دی کنه هغه روایت خو موجود دی نو ګمان نه کوم چې پاکستانی طالبان افغان طالبان هغه پاکستان ته وسپاري ک نیولې هم وي طاهر خان صاحب ما وی چې
تاسو ګورئ نه ماته چې څنګه ښکاري چې دا افغانان چې دي زمونږ وروڼه دوی په دې ریاستي امورو کې ملکی امورو کې د دې کې د حکومتي امورو کې هغه جیو پالیټکس کې ډیر زیات جذباتي او هغه پرسنلایزد غونته کې اپروچ نه لري په ځای د دې چې د ملت خیال د ملک خیال د استقلال خبره د خبره د ملک د ترقه دوی زیات تر تاسو ګورئ نه چې لکه جذبات او ایموشنز احساسات د هغې په بنیاد باندې دوی حکومتونه کوي. نو زه یو ځل به شروع خو دې نو کوم د خپل دې ستاسو په پوښتنې په جواب کې چې دا افغان حکومت پورې طالبانو مشرانو پورې اړه لري چې هغوی څنګه پالیسي د خپل خلکو سره د ترقۍ لپاره د هغوی د مسایلو لپاره هلته خو د خلکو دا خواهش دی چې څنګه په ماضي کې په افغانستان کې د جنکو ته د تعلیم اجازه وا او هغوی به تللی شو هغوی ته اجازه ورکړي لیکن طالبان خپل دلایل لري د هغوی ځینې مشرانو بیانونه تاسو کتلي دي ځینې وایي چې نه دا مباح دی ضرورت یې نشته اړتیا ورته نشته لیکن طالبانو کې دننه موږ د خلک عالمان چلو دا شیراباز ثانګزی به وګڼو چې هغه د شیخ الحدیث په نوي دغه بنوي لیکن ما خپل شیخ الحدیث افغانان اوریدل دي نو هغه خپل مس کې خپل یو سوچ دی او ترقی خو کوي چې موږ ترقی لپاره ډېر پروګرامونه کوبارل خیر حکومتونه په جذباتو نه کیږي دا خو شک نشته ما خو تاسو ته مخکې وویل چې جنگ دی وکړو هغه وخت کې دا ماحول اوس هغه جنگي ماحول نه تروته خارجيان نشته ته واکمنه ستا خپل رئیس الوزرا دی تاسو امیر دی تاسو کابینه ده تاسو ټول یو نظام دی ته د غي ذمہوار او بل په دغه کې یو کورنۍ بل ستا داغي په تګلار خارجي تګلار کې د افغانستان لري چې خو گاونډي ته چې خو گاونډي ته وي نو تا نه یو مهم گاونډي ولې خپه دی آیا دا هغه مسله سره ډیره زیاته مشکل چې ستاسو لپاره پکې بالکل یو ځای نشته چې د دې مسلې حل روباسي نو امور چلول اخو د افغانانو خپل کار چې څنګه چلی هغه ځای خلک به تاسو کوي دغه خو د سیم نه ده یو خبر راشي کنه چې خلک خو به تاسو کوي چې ولې دا کار نه اوس هم تاسو کوي لیکن ماحول داسې دی چې ډیر زیات خلک خبره نشي کولای ځکه تاسو ته پته را ماته پته را ډیر واقع باندې خبرې نه کو خو حکومتونه په جذباتونه چلیږي او دا مې غلط سوچ دی چې پاکستان سره تعلقات خراب شوي دي او د خلکو د وړاندې نه یو ناراضګي او خفګان شته او ته دا غي نه په ګټه پورته کول سره د سیو پالیسي خپل کې چې هغه ستا یو گاونډي سره هغه تعلقات وړي کې او پسې نور خراب کی زما خیال چې دا یو سم سوچ نه وي. ډیره مننه طاهر خان صاحب خوشاله شوم تاسو سره مډیر تاسو ډیر خبرې وکړې د افغانستان په حواله خاص کر زمونږه اوریدونکو کتونکو ته ډیره مننه طاهر خان صاحب.